قربانی چې کوم دی دا یو محبوب عمل دی، دا یو بهترین عمل دی. الله رب عزت ته د غټ اختر په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د غټ اختر په ورځ باندې الله ته په نیک اعمالو کې بهترین عمل چې کوم دغه قربانی کول دی د غټ اختر په ورځ باندې دا الله ته یو محبوب عمل دی، دا غوره عمل دی او دا داسې غوره عمل دی د دې فضایل هم ډېر اغلي دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د بنی آدمو په اعمالو کې بل هیڅ عمل داسې نشته چې الله ته د وینو تویولو نه ډېر محبوب وي. یعنی د غټ اختر په ورځ الله ته بهترین عمل قربانی کول دي. او د قربانی څاروی به د قیامت په ورځ به د خپلو ښکارانو ویښتانو او د رندو نوکونو سره به پوره رابشي او د قربانی وینه ځمکې ته د رسېدلو نه مخکې الله ته د الله په دربار کې د مقبولیت مقام ته رسېدا به رسېږي. دې وجې نه وایي چې ګورئ مسلمانانو تاسو به دې سره خپل ځانونه خوشحاله کړئ، یعنی د الله د رضا سره او د الله د خوشحالولو لپاره د الله د نږدې کوالي لپاره قرباني چې کوم د هغه په خوشحالۍ سره وکړئ. دا یو بهترین عمل دی. نو معلومه دا شوله چې د غټ اختر په ورځ باندې الله ته بهترین عمل چې کوم د هغه قرباني ده. او دومره نور فضایل د دې راغلي دي چې دا دومره بهترین عمل دی. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو دا پوښتنه وکړله یا رسول الله ما هذه الاضاحی، ای د الله رسوله د دې قربانیو حقیقت او تاریخ څه شی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي سنت ابیکم ابراهیم، وی د قربانی حقیقت او تاریخ هغه دا دی چې دا ستاسو د آبا او ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام یو یادګار یو سنت عمل دی. او په دې سره د ابراهیم علیه السلام هغه سنت یادګار تازه کیږي. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی موږ بیا عرض کړلو وی د الله پیغمبره فما لنا فیها یا رسول الله، ای د الله پیغمبره وی موږ د پاره به دې کې به څه شی څه اجر ثواب وي، موږ د دې کې به زموږ د پاره څه اجر وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي د څاروي د هر یو ویښته په عوض کې یوه نیکي ده چې دا به ستاسو په اعمالنامو کې لیکلی شي. څاروي په بدن باندې چې څومره ویښتان وي او د یو ویښته په مقابل کې به الله تاسو له چې کوم د هغه یوه نیکي به درکوي او ستاسو په اعمالنامه کې دا به لیکلی کېږي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بیا عرض وکړلو فسوف یا رسول الله، ای د الله رسوله آیا د وړې هم دا حساب دی؟ یعنی د هرې وړې په عوض کې به هم یوه نیکي وي؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې او د هرې وړې په عوض کې به یو نیکي به چې کوم د هغه وي که نه. نو دا دومره بهترین عمل دی چې دغه عمل الله ته یو محبوب عمل دی، بهترین عمل دی چې کوم انسان قرباني کوي او دغه قرباني څاروي په بدن باندې چې څومره ویښتان وي نو د یو ویښته په مقابل کې الله د دې انسان په اعمالنامه کې چې کوم دغه یو نیکي ولیکلی شي. او دومره بهترین عمل دی چې کوم انسان قرباني کوي د قرباني په ذریعه باندې به الله تعالی د دې انسان ته نجات د جهنم نه به الله فنا ورکړي، نجات به ورکړي. نو بهترین عمل د قرباني کول. الله دې موږ تاسو له د قرباني کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.